عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې له مرګه بې پروایې په هر دم دغه هسې غم دې هیر دی په کم غم او وی نور همه واړه غمونه به دې هیر شي که یو ځل در باندې درشي دا ماتم او که دې ویره شي له ظلمه له ستمه ته هم مه کړه په هیچ چا باندې ستم او وی که امید لرې له رحمه له کرمه ته هم بویه په هر چا باندې کرم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ژوندي کاندي د دنیا کاروبارونه په مړو پرېوتل د خاورو انبارونه څوک سرتور خپیب له خاورو لره درومي چا کاږه دي په سر ایښي دستارونه او وی د یوې ونې له خاښه پیدا کیږي په چمن کې هم ګلونه هم خارونه. او د انسان د حرص باره کې وی ویښته سپین سترګې تاریکې غاښ کنډاس نو کاږي د دنیا له چارو لاس او په هر تور چې یې مومي پسې درومي نه په چپ لوري صرفه کړي نه په راس. او د انسان د حرص باره کې وی که ماښام تر ستوني ښکته کړې حلوا سبا خواست کوي له خدایه د خوروا او په هیڅ حال کې د قرار او صبر نشي لیونی کړي ډېر حرص ډېرې هوا. او بل ځای فرمایي وی که یو ځله سر د خدای د پاره ټیټ کړي په قیامت به سر بلند شي په هر چا او وی د جاهل در همدمۍ به بهتر دا وي که له چا سره همدم وي اجدها او وی ښه خواړه چې یو یې خوري بل ورته ګوري خواړه نه دي هغه زهر دي ګویا. او بیا فرمایي وی په هغه جهان به څرنګه جواب وکړي چې په دا جهان عاجز یې له جوابه او په ازار د چا راضي مشه رحمانه که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورځ دې تیره په شومی کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي پل غلط له لارې میږده بې حسابه. او اخر کې فرمایي وی چې د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي.